الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترمو درنو قدرمندو ورونو، دا د تیمم په هکله یوه لویه غلطي په عامو ورونو کې شته چې په هغې غلطۍ سره ممکن د دوی لمونځونه هم صحیح نشي. ډیر خلک چې هغه مونږ لیدلی دي چې کله تیمم وهي نو خپل څادر یا مثال پټو یا بالښت یا بل داسې یو کپړه راواخلي او پر هغې باندې تیمم ووهي. حال دا چې هغه پټو یا کپړه هغه ډیره پاکه وي او تازه پرېول شوې وي او پر هغه باندې دوی تیمم وي، او په خاصه توګه بیا داسې مریضان چې هغه په روغتون کې بستر وي یا په کور کې وي او ډیر مریض وي او د دوی لمونځ په تیمم باندې وي، نو دوی په دغه طریقه باندې خپل تیمم وهي چې یو ټکر راواخي یا یو کپړه راواخي یا پر بالښته باندې یا پر بل شي باندې چې هغه ډیر صفا وي، پر هغه باندې ګرز یا غبار نه وي. نو چې کله پر هغې باندې ګرز او یا غبار نه وي او دوی پر هغه باندې تیمم ووهي او بیا په هغه تیمم باندې لمونځ کوي، نو دغه تیمم په دغه شکل باندې هیڅ صحت نه لري. او چې کله تیمم صحیح نشي نو بیا لمونځ هم قطعا صحت نه لري. د تیمم لپاره دا پکار ده چې پر مځکه باندې ووهل سي او یا پر داسې ټوکر یا کپړه یا بالښت یا بل شي باندې ووهل سي چې پر هغه باندې ګرد او غبار پروت وي. حتی بعضې علماو دا خبره کړې ده چې دومره ګرد او یا غبار باید پر هغې کپړې یا بالښته باندې وي چې کله پر هغې باندې ګوتې یا لاس راکش سي په هغه کې نشانونه یا نقشې جوړې سي، نو بیا په هغې باندې تیمم صحیح دی. او یا لا دا چې کله یې ټک وهي نو د هغې څخه دوړه یا ګرزونه پورته سي نو په هغې باندې بیا تیمم صحیح دی. نو که چیرې داسې نه وي چې صفا کپړی وي، صفا بالښت وي، پر هغې باندې هیڅ ګرز او غبار نه وي، دوی تیمم په ووهي تیمم صحت نه لري. او یوه بله پیچیده خبره ده چې بعضې ډېر کسان داسې وي چې د اندامونو استیعاب نه کوي. استیعاب مطلب دا چې لاس ټوله په مسحه کې نه راولي، یعنی مقصد دا تیمم داسې حکم لري لکه د اوداسه ده. که چیرې د اوداسه په کولو کې د یوه ویښته قدر ځای وچ پاته سي اودس نه دی صحیح. همدا شان کم چې په تیمم کې فرایض دي چې هغه د مخ مسحه ده او د لاسونو تر څنګلو پورې مسحه ده، دا ټوله مسحه نسی نو دغه تیمم هم صحت پیدا نه کړ، دا تیمم نه دی صحیح. مثال ډیرې حصې په لاسونو کې یا په مخ کې هغه مسحه نه کړي، مثال اوس د سترګو کنجان دي، یا مثال سربیره بریتونه دي، یا مثال په لاس کې د ګوتو مابینونه دي، یا مثال د نوکانو بیخونه دي او داسې نور ځایونه، نو دا چې کله تر مسحې لاندې را نسي او پر دې باندې مسحه ونه سي نو دغه تیمم نه صحیح کیږي. دغه شان د چا چې ګوتمۍ په ګوته وي نو هغه ګوتمۍ ونه کاږي یا یې ونه ښوروي یا د ګوتمۍ لاندې ځای چې کم پاته سي پر هغه باندې مسحه را نسي نو بیا هم دغه مسحه صحیح نه ده. نو په دې باندې باید مونږ او تاسې پوه شو چې په تیمم کې پر مخ او لاسونو باندې داسې لاسونه راتېرول، داسې مسحه یې کول پکار دي لکه په اوداسي کې چې که لږ ځای هم وچ پاته سي نو اودس نه صحیح کیږي. همداسان چې لږ قدر ځای د ستنې د سپم قدر ځای د تیمم څخه پاته سي، مسحه پر ونه سي، نو هغه تیمم نه صحیح کیږي. نو کله چې تیمم نسو صحیح یا اودس نسو صحیح نو بیا چې کله څوک په هغه باندې لمونځ کوي هغه لمونځ نه دی صحیح، په هغه یې غالبا دي. باید دغه دوې غلطۍ ته هر ورور او هر خور چې هغه تیمم والا وي یا تیمم وهي او دوی مریضان وي یا یو بل سخت مشکل وي نو دغه ته باید پاملرنه وکړي. رد المحتار
اول جلد صفحه 115 تحتوي على مراقي الفلاح جلد اول صفحه 20 او البحر الرائق جلد اول صفحه 280. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.